السلام علیکم ګرانو دوستانو، یو نوی پلیلیست دی د معتادي اړوند. راځو اول وایو چې معتاد څخه بد یو څوک د معتادي څخه. معتاد داسې یو انسان دی لکه موږ ټوله تاسو. انسان دی اشتباه کیږي ځکه چې موږ دلته د شیطان سره یو ځای راغلي یو. شیطان زموږ د انسانانو په ژوند کې ډېر لوی رول لري. موږ خطا باسي. موږ باید د معتاد څخه بد یو نسو بلکې د معتادي څخه بد یوسو او د معتادي په مقابل کې آګاهي منځته راولو تر څو زموږ ځوانان معتاد نسي. د معتادي خطر د نوي ځوانۍ څخه بیا تر 45 کلنۍ پورې امکان لري چې یو انسان معتاد سي. د نوي ځوانۍ څخه بیا تر 45 کلنۍ پورې انسان د معتادي په خطر کې امکان لري چې مخدره مواد استعمال کړي. نو موږ باید شو کو د معتادي مخنیوی وکړو، نه د معتاد څخه نفرت. دوهمه مسئله د دا ویډیو دا ده چې معتاد باید څوک تداوي کړي. زموږ په هیواد کې ډېر غلط سیستم د معتادینو د تداوی روان دی. یو غلط دا دی چې معتاد د داخله ډاکټرانو په توسط درملنه کیږي. د معتاد تداوی د سایکیټریست په توسط کیږي او د روانشناس په توسط کیږي. د معتاد په تداوی کې داخله ډاکټر دومره رول نه لري لکه یو روانشناس یا هم یو ډاکټر چې د رواني ستونزو ډاکټري نسخه لیکي. معتادي داسې یو حالت دی یا معتاد داسې یو څوک دی سم لکه موږ. که موږ پر یو چا باندې جنسي تیری وسي موږ وایو چې الله بیچاره جنسي تیری پر وسو. معتادي هم همداسې یو حالت دی لکه جنسي تیری، لکه عاشقي. انسان چې پر یو بل انسان باندې مین سي او دا مینتوب د جنون حالت ته ولاړ سي، په لیونتوب انسان بدل کي، موږ وایو چې دا نفر عاشق دی. بد نه ځینې وړو. نو د معتاد څخه هم باید بد یونسو. که موږ د عاشق څخه بد نه یوړو، که موږ د جنسي تیری چې پر یو چا سوی د هغه څخه بد نه وړو، که موږ یو څوک چې په صحوه کې یو کوچني اشتباهات ځینې وسي موږ بد نه ځینې وړو، نو موږ باید د معتاد څخه هم بد یونسو. معتاد کوم بده خبره نه ده. معتاد یعنی یو څوک چې په اشتباه کې یو غلط څه ته داخل سوي. د معتادۍ مخنیوی آګاهي ده. موږ باید په سوشل میډیا کې، په کلي کور کې د معتادۍ زیانونه بیان کړو چې معتادي څنګه یو حالت دی. معتادي ډېر خطرناک حالت دی. داسې یو حالت دی چې ته هره ورځ ذره وژل کېږي. کله چې یو انسان معتاد سي په مخدره موادو، نو بیا دا معتاد کس د نور انسانانو څخه یو بد شی چې دی لري فرق، هغه دا دی چې معتاد کس په ژر مرګ سره مخامخ کیږي. تاسو به وایاست چې وی پلانکی زموږ په خپلوانو کې معتاد دی، کومه دی چې مړ دی؟ نه، بعضې انسانان شاید چانس راوړي، لیکن په دنیا کې د صحت سازمان ویلي دي چې د جنگ جهانی او د جنگ جهانی اول او جنگ جهانی دوهم وروسته چې ډیر تلفات په دنیا کې د انسانانو سوي دي، هغه د مخدره موادو له وجې سوي دي. یعنې د نشه کول، معتاد اوسېدل د انسان مرګ رانږدې کوي. دا هغه مسایل دي چې باید جدي ونیول سي، ځوانان په خبر سي او مخنیوی یې وکولی سي. په دا پلیلیست کې به تاسو د معتادۍ اړوند ډېر عجیب غریب معلومات ترلاسه کړئ. موږ د معتادینو سره کومک کوو تر څو معتادي پرېږدي. نو دا پلیلیست تعقیب کړئ او کوشش وکړئ چې دا ویډیوګانې منظمې وګورئ. که په کورنۍ کې معتاد کس لري، کوشش وکړئ چې دا پلیلیست ورته معرفي کړئ. د معتاد تداوی همیشه په یاد ولرئ د روانشناس او سایکیټریست ډاکټر په توسط کیږي. هغه ډاکټر چې د رواني ستونزو متخصص یې، نه د داخله متخصص. نو تاسو په دا ویډیو کې نن دا زده کړله چې تاسو باید د معتاد تداوی په کوم ډاکټر وکړئ. او دوهم شی مو دا زده کړئ چې د معتاد څخه بد یو نسئ بلکې د معتادۍ څخه بد یوسئ. زموږ په افغانستان کې چې یو نفر معتادي تجربه کړي، بیا هغه ځینې سم سي، په جدي توګه تصمیم ونیسي چې زه ځینې پاته کېږم. د ټولنې حساسیتونه، د ټولنې غلط رویې، د ټولنې غلط پرېکړې دا شخص دې ته مجبور کړي چې تر څو هغه بیا معتادۍ ته مخه کړي. مثلا یو چا ته مرکه وکړي، وایي لور راکوه، زه لور درته نه ورکوم، دا خو معتاد دی. یعنې
دي معتاد څخه باید موږ باید یونسو د معتادۍ څخه باید یوسو د معتادۍ سره به مبارزه وکړو د معتاد سره به مینه ورکړو او د ټولنې څخه بیا نه شړو راتلونکي ویډیوګانو ته دا پلیلیست اماده اوسئ